قسم دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل او صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین د فطرتي دي ځوانانو ځان کې سنت ژوندۍ کوي موږ ته په دغه سنتو باندې فخر دی الحمدلله په دغه ګیرو باندې په دغه پګړو باندې په دغه سنت لباس باندې او نن خو فخر او افتخار ور باندې بکار دی کنه نن خو د دنیا ټول کفري طاقتونه الله دغه ګیرو پګړو ولا په لسونو باندې یو ځل بیا ماتله شرمنده کړ ځکه ملګرو ته وایم زړه د بدر جنگ وګورئ چې اسلام شان او شوکت په قائم شوی التر توري په مقابله کې توره وا اگر چې کمزوري و ماته وا کبي وي د اس په مقابله کې اس وو د لشکري جرار په مقابله کې کمزوري 313 صحابه ملګري وو لیکن دا وا هغه جنگ ورشل کالو نه د ټینګ په مقابله کې ټینګ نو د طالب سره د میزایل مقابله کې میزایل نو د تیاری په مقابله کې تیاره نه وا د غیر ټیکنالوژي په مقابله کې څه قسمه ټیکنالوژي نه وا لیکن الله رب ذوالجلال دا وی د 20 سال جدوجہد او جهاد په برکت سره هغه طالب چې زمکه ور باندې تنگ شوی وا په غرونو کې ژوند او ژوندۍ تیر ولا هغه طالب چې شپې به رڼا نشو بلولې د پاس نجاز ور باندې بمبار کو نن هغه طالب په خپل ایمان په طاقت سره د الله په نصرت سره پوره کفر مختورن کو الله ذلیل او رسوا شکست خوردا د افغان د زمکه را هغه کفري طاقتونه او لخرونه وتل نن طالب جان یو ځل بیا په کابل کې فاتح ولاړل د اسلامي خلافت او شریعت د نفاذ اعلان کوي الله دنیا ته ورخو دلا چې جنگونه اگر اسلحو په زور سره د ټیکنالوژي په زور نشي ګټلې جنگونه د الله په امداد او په نصرت سره همیشه ګټلې شي ماتیات دي د نن اته کاله مخکې خبره دی نه کاله لس کاله مونږ به ډېر تلو د خوارجو وجود چې کله نه و کله به پوره هفته والته کابل پورې ولاړو جلسې پروګرامات وو ما سره پېښور نه څو ملګري تلو یو ملګری عبدالبصیر نامه و تبلیغي و طالب و خو د تبلیغ سره ډېر ټچ و تبلیغیان د اعمالو ډېر پابند دي د دعاګانو اسکارو مونږ رالو اخرنۍ جلسه مو په ننګرهار کې تقریبا 30 یا 9 ورته ویل د دې کوم جلسه ولته نږدې د امریکایانو وربېسو او دیو یو پکړای غونته کې بیرغه سوچ ته کړي و پاوا کې ولاړ ودی کې کیمرې لګېدلې وي د دیو داوا ول 35-40 کیلومتر کې بزمکه زمونږ نه میګي نشي پټې دي مونږ طالبان سارو دي دلته ما بیان وکړو یقین وکړه دلته طالبان مجاهدین راغلي ما سره ملا شو تقریبا په نیم کیلومتر کې بغیر بیسو ما ورته دغه کیمرې نه وای ما ته نه دعاګانې ویل الحمدلله دین محفوظ دعا وشو رسترمنې مونږ واپسې کول راتلو په تورخم باندې از مونږ ملګری نو لوډ سپیکر نه بس اعلان وکړو پلان کې چرته دی هغه مفتی صاحب ملګری هغه روان دي واپسې کوي د ملګری چې راغی به مونږ راتلو گاډي کې ما ورته پلان کې چرته تلوي ما ته ما د مجاهدینو موقع طالبان اطرافو کې او ما د دیو د ټیکنالوژي انتقاد ول څخه ورته خبر شو وای ما چې الله دې غریبانو ته وګورو د دې سره د سور سره د امریکای سره دشمن سره کافر سره ول بیا ال تکینا سم نور وس مینه رسودو ول خپل تسبیح مې راواغستلې ا د خپل زړه د بغض اظهار مې کوو ما دعاګانې ویلې ما وظایف کول ما ویل کې دې چې الله زما په دې وظایف باندې د پکړای کیمرې راوغورځي دغه سي حالات لیکن الله دې پګړې او دې سنت لباس ته دغه اعزاز حاصل لې دا د نن دنیا فاتح خلک دي ځوانانو په دې مشر مېږي د ګری پرېګ دی وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ذکر طلباو ته په خپل یختانو باندې په خپل پګړو باندې په دغه وګدوګدو جامو باندې مشر مېږي دا زموږ تهذیب دی دا زموږ کلچر دی دا زموږ ثقافت دی دا زموږ د مسلمانانو روایت دي لوی خبره دا زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي قسم دې کړه ټول دنیا یو طرف ته شي زه د رسول الله په دغه سنت ګیرا زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پګړې زه د رسول الله دغه سنت یخدان زه د رسول الله دغه لباس قسم دې کړه ټول دنیا راته یو ځای شبدي نور کو موږ په دغه خپل بچی د سنت وادي جوړ کې هغه ته فلم اکټران مور خای خپل بچو ته کفر مور خای خپل بچو په ذهنونو کې د سنت اهمیت واچوي خپل ماشومانو کې د رسول الله سنت ژوندۍ کوي بچو ته دغه ورخای کوو ان شاء الله بهر الخبر ودیږي زمون خطیب الله سر مولانا فضل الکریم صاحب دامت برکاتهم رسول وی ورته بیان کې مقصودی زه خبر را مختصر کوم هغه مسلمان عالم پاسې دو ول تاسو زمون د نبی د عبادتو خبره کوي الحمدلله زمون د پیغمبر تعلیمات موجود دي هغه عیسائی ورته وی تاسو پیغمبر یو کتاب لیکل هغه هر څه بدی کړي ورته نه زمون پیغمبر خو بیو هغه لیکل وستل نشو کوله ورته ښا به تاسو د پیغمبر کم یو صحابي کتاب لیکل د هر څه بکېری ورته نه زمون د پیغمبر صاحب
دنیا کې خوار شوی jihad کړي دي تبلیغ کړي دي مړه تراش په خبر کې هم قبرونه جوړلی مړه تلاړ سره دنیا یو خطه ورغسي بیا نه وځي چلته تا تر صحابي قبر بلا ورشي والله سینه در سینه دنیا ته دین رسول دي هغه صدر ورته بیا چا دغه کتاب لیکل دي هغه مسلمان عالم ورته الله په دغه امت کې د یو انسان انتخاب درې د پاره کړو چې هغه تدوین دین مرحله سره انجام کړی دا تدوین د دین کړی دی هغه انسان فقه تدوین فقه مدون کړی دا هغه انسان ته امام اعظم ابو حنیفه رحم الله ویلش او یقینا دادنن کې تا ته راوځس مسله فقهي د خپل عالم ترازی دا د فقهي کتاب ګوري کتاب الصلات کې وضو کولاو کې طهارت کولاو کې راغی نه مسله درته وي د حج مسله کتاب الحج کولاو کې د نکاح مسله کتاب النکاح کولاو کې د امام اعظم ابو حنیفه پر امت باندې آسان دی نن چې امام ابو حنیفه سره بغض ساتي کنا امام ابو حنیفه چوکیدار دی شافعي چوکیدار دی مالک احمد چوکیداران دي په یو محل چې څوک حمله ورکی اول هغه چوکیداران د مین د لری کولو کوشش کوي دای چې د مین لری کړي تر هغه وخت پورې د حمله ورکی دی رشي ادي وجنا د امام ابو حنیفه دشمن دار امام ابو حنیفه دشمن نه دی دار اسلام دشمن دی دار قران دشمن دی دار خواہشات بندره ادي وجنا الله پیغمبر فرمایي فقيه واحد اشد على الشیطان بن الف عابد څوک چې د امام ابو حنیفه مالک شافعی احمد نه لري کوي د فقه نه دی لري کوي الله پیغمبر فرمایي دا که بظاهر هر صداوي کوي ودغه داوي مدو کېږي دا په اصل کې شیطان دی تار فقه نه متنفر کوي دا په اصل کې شیطان دی تار فقيه نه متنفر کوي الله پیغمبر په سخت حالاتو کې ما او تا ته سبق را کړی دی د فقيه لمن کلک ورسا د فقيه په هداياتو کلک و چلےګا کم ذکر د فقيه لمن پرې خودل په شد غزید گمراهي اولنې پاٹ کې امام اعظم ابو حنیفه بنا پریږدو ان شاء الله مړه بزور ان شاء الله امام ابو حنیفه لمن بکله کریسو ان شاء الله د دلایل په میدان کې دغه چرسیان پوډریان چې مذهبي پوډریان دي قسم دې کې دی قرآن حدیث په جریم د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مذهب چې څومره قوي دی څومره مضبوط دی دولس کال ما عملن باغی باندې کار وکړو زه د هر باطل سره مخامخ شوم ما د امام په مسلک په هر مسله باندې مطالعه وکړله ما بحث وکړو قسم دې ما چې کله وکاتل مخالف سره صرف دوکه ور سره ده دغه سره صرف جهالت ور سره دی د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله سره اول قرآن نه دلایل بیا احادیث نه دلایل بیا د خلفای راشدین او صحابه کرام لمن کله کړي ولیدا یو مور راوړې به دا ثابت نه کې چې امام اعظم ابو حنیفه کمزی کې قرآن پرې خېده احادیث پرې خېده صحابه ولمن پرې خېدا او الحمدلله فقه حنفی هغه فقه نه دا چې دا یو څو کسانو جوړ کړی دا فقه حنفی مذهب حنفی دا محدثین مذهب دی دا مفسرین مذهب دی دا فقها مذهب دی دا صوفی کرام مذهب دی دا مجاهدین مذهب دی دا غازیان مذهب دی دا شهیدان مذهب دی دا ها پورا امت مسلمانان نن په 100% مسلمانانو کې 95% مسلمانان په حنفی مذهب باندې دي ادي وجنا د حنفی مذهب ته حقانیت د بار ادا کافی ده نن کې اوس په بک بک کوي قسم در امام ابو حنیفه فقه تباغي باندې هیڅ نقصان نه رسیږي فقه حنفی ما په دې باندې سوچ کوو ما پر دې اسباب لټول دنیا کې مذاهب سلور دي لیکن د ټولو نه زیات دشمنان د امام ابو حنیفه فقه تاسو به کله سوچ نه کړی دا ولی ما به یو غنټه بحث کړو ډېر اسباب دي یو لوی سبب ادارې د زر کالو کې تاسو وګورئ د کفر خلاف چې کلم جهاد شوی د احناف کړي دي د کفر خلاف چې کلم جهاد شوی دی احناف دغه جهادونو قیادت کړي دي دیو جن کفر سوچ وکړو دنیا کې چې کلم اسلامي نظام عملاً نافذ پاتې شوی دی بیلتا عدالتونو کې فقه حنفی پرته وا د بازار فیصله په فقه حنفی کې دي 12,70,000 یا 90,000 جزئیات په دې فقه کې دي دومره وسد چې را بل یو مذهب ته نه دی حاصل دیو جن دشمن باسه دو اوله د دې لپاره مخالفین را پورته کړل کله په یو شکل کې کله په بل شکل کې اگر پاس اول د فقه حنفی مشکوک جوړولو لپاره د حنفی مذهب مشکوک ګرځولو لپاره 15 شپږ مسلې ور سره وي هغه ځوانان پاس اول هغه په فقه باندې تنقید شروع کو لیکن الحمدلله زمون اکابر علماء دیوبند علمي میدان کې دلایل په میدان کې په هر میدان کې هر کفر دا هر کافر دا هر باطل ته جواب ورکړي دي مقابله کړي دا ان شاء الله موږ د خپل اکابر علماء دیوبند په نقش قدم باندې وځو هر کفر دا هر کافر دا هر باطل ته په هر میدان کې جواب ورکوي ان شاء الله